اول د نوک ځای شي بیا د سوک ځای شي. دا زموږ په معاشره کې دا متل د هغې خلکو لپاره استعمالیږي چې هغوی په لږ څه باندې صبریږي نه، د بل په حق، د بل په ځای، د بل په خبره کې خامخا ورننوځي هم او بیا په هغې کې ځان مدعي کوي هم. اول د نوک ځای یعنی لږ غونته کې ځان شته کول یا ځان ورننیستل یا ځان انوالو کول یا ځان ورداخلول د دې دپاره کوشش کوي چې په خبره کې ځان ورګډ کی یا په معامله کې ځان ورګډ کی، او چې کله ورګډ شي نو بیا د خبرې هغې سر ته ځان رسول غواړي او د سوک ځای جوړی یعنی ځان شته کول مضبوطول غواړي او بیا د دغې خبرو مدعي شي. اکثر موږ تاسو کتلی دي چې په ډیرو معاملو کې، په ډیرو فیصلو کې، په ډیرو خبرو کې هغه خلک مدعیان وي چې د هغوی اډو دغې معاملې، دغې خبرې، دغې فیصلې سره نیغ په نیغه هیڅ تعلق نه وي. هغوی د نورو په ځای ډنګېږي، لګیا وي او ځان یې خامخا مشر کړي وي. نو د داسې خلکو نه ځان ساتل پکار وي. هغوی سره خپلې خبرې یا خپل رازونه شریک کول نی پکار یا په خپلو فیصلو کې راګډول نی پکار، ځکه چې دغه خلک اول نوک ځای او بیا سوک ځای. او دا چې مونږ تاریخي ته ورګورو نو په شخصیاتو کې یا په ځینو کسانو کې دا عادتونه وي، خو په قامونو کې دا ځینې عادتونه داسې وي چې هغه دغه قامونه د نورو خلکو نه یا د نورو قامونو نه بیلوي. نو داسې یو قام شته دی زمونږ په پښتنو کې چې هغوی باندې دا متل بیخي صادق راځي، یا کیدای شي چې ویل هم د دغې خلکو لپاره وي چې اول د نوک ځای ګوري او بیا هغلته کې سوک ځای. په هر قوم کې څه نه څه ښې خبرې، څه نه څه بدې خبرې وي او دا شاید چې د دغه قوم لپاره د نامې اخیستو ته حاجت نشته.